الرحمن الرحیم. تاسو نن ګورئ چې موږ خلی نجیل کې ولاړ یو خوشبختانه چې خلی نجیل خلکو باندې د الله پیرزوینه او د خمر خیریه بنسټ همکارۍ په مرسته باندې تاسو ګورئ چې د مسجد شهیدان یاستئ چې الحمدلله نن تقریبا 90% کارونه 15% کارونه له خیره سره تکمیل شوي چت آماده ده له خیره او نن به انشاءالله په 15 ساعتونو کې د لنټر کارونه شروع شي او لنټر به بیا هم واچول شي. زما نوم معلم امین او د دغه علاقې باشنده د دې کلي د نجیب ګوریا د کلي باشنده او د قوم مشر او موږ د قمر خیریه بنسټ نه ډېر راضي او ډېر مننه کوو د دې مسؤلینو له مشرانو نه چې موږ ته یې دغسې د جومات لپاره همکاري وکړه، تعاون معاونت یې موږ سره وکړه. موږ د دوی څخه ډېر مننه کوو او زیات تشکري کوو او شاکر یو دوی نه او آینده لپاره هم موږ امید لرو چې دوی مونږ سره د جومات د تشنابونو د څاه په رابطه نور همکاري مونږ سره وکړي او د دومره کار چې مونږ سره کړی مونږ سره د لاسنیوي همکاري کړی مونږ دوی نه ډېر راضي او مننه کوو. الله دې ورته اجر عظیم ورکړي، الله دې نور هم دوی ته توفیق ورکړي چې دغسې خیریه کارونه نیک کارونه ترسره کړي او مونږ ډېر منندوی او راضي یو دوی نه.